وکلیم جوړوي مو په فارسي کې ورته هاونګ وایو او په پښتو کې وکلې ورته ویل کېږي کنه قسمه قسمه د مختلف د هم ساده لري هم رنګه مو په غزني کې کارخانه رو 3 کال کې فعالیت لري او دیګ بخارونه جوړوو قسمه قسم ډیزاین او نمونه زرین په نامه د الماس دی او میسی او د قسمه بل اونګونه د سره او اونګ جوړاو د ګوګره اونګ ساده او رنګه قدرمن لیدونکو نو مطمئن تولیدي شرکت چې د غزنی ولایت کې خپل فعالیت لري او د همدې شرکت مسؤل په خبره باندې دوی هم د بخارونو جوړوي او هم که تاسو وګورئ وکلې هم جوړوي نو شما بگوین که دیگ بخارم یعنی خود شما جور کردین اینجا این دیگ بخار به نام دیگ بخار میسی است میسی شلغمی یاد میشه این با کیفیت ترین دیگ است 3 سال گارانتی داره این شرکت تولید خود شرکت خود ماست بسیار خوب در ولایت غزنی تولید میشه بسیار خوب یعنی شما در اینجا در فابریکا دستگاه را دارین که امی رقم دیگ بخارا رو شما در اینجا تولید میکنید بله ما در داخل غزنی داریم این دستگاه را با تمام امکاناتش به استانداردش که با تمام ولایت ها و در تمام کشورهای میتونیم که برابر کنیم بسیار خوب قدرمن لیدونکو اوس په غزنی ولایت کې هم د بخارونو د تولید فابریکه فعال ده او ماشاءالله ډیر خوندور او ډیر ښه د بخارونه یې جوړ کړي دي څو نفر کار در سره کوي فابریکه کې تقریبا 15 نفر کار کوي 15 نفر او څومره وخت کې تاسو غزنی کې فعالیت لري 3 کال کېږي 3 کال ماشاءالله نو تاسو مخکې ویل چې یوازې د بخارونه وکلې تاسو تولیدوي که نور تولیدات هم لري مخکې یوازې د بخارونه وو اوس ارکاره جوړاوو ارکاره او کرای او الکالا او د غسیان جوړاوو او بل اونګونه ده او د غسیان جوړاوو دا وکلې هم جوړوي مو په فارسي کې ورته هاونګ وایو او په پښتو کې وکلې ورته ویل کېږي کنه قسمه قسمه د مختلف د هم ساده لري هم رنګه هم ساده است هم رنګه کنه او ډیر داسې نازک جوړې شوی دي کنه هم نازک د ډیر کلک دی بس کلک د ډیر کلک دی ماشاءالله ډیر قابل دغه وته هم تاسو خپل جوړ کړی و دا خپل ده دم د چودنی وته ده او بل د هارمونیا ده ماشاءالله ډیر ښه نو بل که استاد دا هم زموږ لیدونکو ته وایي چې دا کوم تولیدات تاسو لري د دې تولیداتو خام مواد تاسو کوم ځای راوړي مواد خام از هارمونیا که از داخل وطن است الحمدلله در داخل وطن هارمونیا خام پیدا می شوند این دستای زیر خود ما در فابریکه خود جور مانیم دستاش مکمل امکاناتش کل در داخل وطن غزنی موجود میشه بسیار خوب تشکر از شما و دیگه ایرم برای بیننده ما بگین که در آینده چه پلان دارین شما چه پلان است که تولیدات شما دیگه هم زیاد شد پلانای کلان داریم ما جواز وسایل و ظروف آلومینیمی خود داریم پلاستیکی رو گرفتیم که ظرفای پلاستیکی و قوری و کاسه و ملامین و تمام امکاناتش مجور کنیم بخیر بسیار خوب دیگه یک شما فابریکه دارین فابریکه‌تان در ولایت غزنی در کدام ساحه است در ساحه شهر کلیلالا شهر کلیلالا است بازمی چیزا که شما جور میکنین برای از باز دکانم ما نمایندگیم داریم نمایندگی ما در غزنی است به نام شرکت خلیل قادری و همچنان در کابل نمایندگی داریم و هم مسکنیار مارکت خلیل قادری شرکت بسیار تشکر از شما دیگه اگه برای بیننده ما کدام پیام دارین مهربانی تشکر سلامت باشین تشکر از شما که تشریف آوردین در دومین نمایشگاه سلطان محمود غزنوی خوش آمدین بخیر باشین بسیار تشکر از شما زنده باشین تشکر